د ملګری ته پوس کړی د چې کله میګیان چې کوم هټ میګیان یو نقصان رسي لکه چت سورې کوي او دارنګي نور د خاورې مور راوباسي کنه نقصان رسي کوړه نو دې ختمول لا جایز کني جایز جواب دار چې کله یو ضروري شی دی کنه نو ضروري شی ختمول هغه جایز دي خو حتی الامکان به کوشش کوي چې کله دا په دې طریقه ختم کړي شي د غزینه وتر ولې شي چې هغه کې مړ نشي دا څه دوی وته کیږي چې هغه راځي نو وتري نو به ټیک دا بیا د ریکول صحیح دي حتی الوسه پورې بدا کوشش کوي لیکن که شرط بغیر د مرد نه کېده نو لہذا بیا قانون دار چې الضرر یزال دا یو قاعده کلیه ده الضرر یزال ضرر چې کوم دغه بزایل کول شي لکه څنګه چې تاسو یو بل شی ضرر رسیار شي چې تاسو ضرر رسي حتی چې انسان تاسو ضرر رساو کنه او مثال به تور باندې تا وجني یا ستانه مال اخلي یا ست په عزت باندې حمله کوي په کور دراوړي نو دغه وجل جایز دي حالانکه انسان یې ډېر قیمتي ده نو دا میګیان چې کومي دا تاسو ضرر رسي او خو چې ضرري ګوري نو بیا دا درې کول جایز دي خو اوس د عام دې لپاره د دوايي دراغلي چې هغه ته سړی کی دي بس په خپل باندې ستريږي خو بعضی خلک غلطي نه کوي بعضی خلک په اور باندې سوي دا بالکل غلط طریقه ده د حرام کار دي دا ناروا دي د ملګری دا تاسو کړه د چې په کور کې جنگ جګړې هغه ډېر زیاتې وي او زمونږ ورندار چې ونغه تعویز کړو او دغه د وجه نه دا جګړې وي خو بیا تعویز مونږ راوي سونه هغه سره جګړې ختم شي وي او هغه ته مونږ چې دا ولې کړو نو هغه ول چې دا مونږه د مینې لپاره کړی دی اوس بیا جګړې دي ایز د مینې لپاره محبت لپاره دا تعویز کول شم چې په کور کې خلکو یو بل سره مینه محبت پیدا شي جواب دار چې ورته د ګناه لپاره به بل ګناه سره نه کوي تعویز کول او دارنګ دا سحر کول دا ګناه ده اوس دغه لپاره چې بیا بل سحر کې ته تیواله ویل کېدل شي دا ناروا ده حل السحر په سحر باندې دا ناروایی لہذا د دې لپاره شرعي دمونه تاسو کوي او دارنګي دغه معلوماتو کې په کور کې چې تعویز تاسو راو باسي نو په دې سره به ختميږي لیکن د سحر جواب بیرته په سحر نه کیدا د بیرته د مینې تعویذونه کول د سحر دی دته تیواله په حدیث کې ویل کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرقا والتمائم والتیوله شرک هغه دمونه چې په کې شرکی الفاظ وي او دارنګي تمائم تعویذونه ماویذونه کونج کی چوي او دارنګي تیواله یعنی د محبت تعویذ ټول شرک دی لہذا د شرک جواب بیرته په شرک باندې غنه کیږي ها دې لپاره شرعي اسکار چې کوم نه تاسو کوی اخیری سورتونه چې کوم د سبب یې هغه وي درې درې کرت او دارنګي سورته بقره هغه په کور کې وی ک په خپل نشي والی د یو قاری په आवाज باندې په MP3 باندې په لګوي هغه او دارنګي کوشش وکړي چې په کور کې کم ځای کې تعویز مویز باندې پتا شکی وی غوري نو هغه راو باسي ملګری ته پوسټ کړی دی چې پرځي منځونه کې او دارنګي په نور منځونه کې یو طرف ته سلام ګرځول جواز لري کنه او کو جواز لري نو په کومه طریقه بهتر ده جواب دارې چې ټیک د بده کې بعض روایتونه راغلي دي چې یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم سلام ګرځول دي لیکن هغه روایتونو باره کې کوم چې محققین علما دي او د اهل د حدیثو ماهرین دي نو هغه چې بده باب کې یو روایت ثابت نه لري لہذا د نبی صلی الله علیه وسلم چې نقل نو هغه دواړه طرف ته سلام نقل لې خې طرف ته او ګس طرف ته نقل لې او یو طرف ته سلام نه ګرځول چې کوم دي پای کې صحیح او اسناد روایت چې کوم دی هغه معلوم نه دی لہذا بهتر دارا چې دواړه طرف ته سلام هغه وګرځول شي